سلامونه او نیکې هیلې دوستانو، راغلي یو نن بریګینز ته. د اختر لومړۍ ورځ ده. لومړی کې خو ټولو ته د اختر مبارکي وایم. او دغه د اتریش هېواد فرالبرګ ولایت بریګینز دی. ډېر یو ښکلی ځای دی او موسم هم ډېر ښکلی دی. نو د اختر ورځ هم ده او زه یم راسره بشیر خان. السلام علیکم ورونو. ټول ځوانانو ته او څوک کورونو کې دي او څوک مسافر دي، ټولو ته ما خوا نه اختر مبارکي او خوشحاله غواړم. خدای پاک نه هر چېرته ښه ژوند ښه ورځې تاسو ته غواړم، ښه اختر هم تاسو ته غواړم. مننه. نوم مې اخندزاده دی. اوس کلتیش کې اوسېږو. دا کوم ښار چې دی دا د فرالبرګ په نامه یو ښار دی او ډېره ښایسته سیمه ده. په دې اختر کې هر سړی د خپل مراسم لمانځي. دا اوس چې تاسو ګورئ موږ د خپل په افغاني لباسو کې او په افغاني جامو کې دلته سره مرګلو سره چکرې وهو، مشکل نشته ده. دا خلک هم ښه درناوی کوي، داسې کوم خاصه خبره نشته ده. ښه په درس کې افغانان خپل اخترونه لمانځي. بېشکه بېشکه. او کالي مو هم ډېر ښکلي کړي دي او ورسره واسکټ ډېر ښکلی دی، ډېر خوند کوي. نو کولی شئ ته چې دلته اخترونه که څه هم مسافري دی نو څنګه دي دلته اخترونه څنګه دي؟ والا د مسافرۍ اخترونه دي. نو تاسو خپله ګورئ چې په مسافرۍ کې اخترونه په رښتیا خپل وطن نه ده، خو بیا هم دلته افغانان متحده دي سره. اکثره افغانان ټول تاسو دلته ګورئ چې سره ناست او پاسته لري، کورونو ته سره ورځي یو بل ته. نو هغه خپل کلتور لمانځي، څه چې د افغانستان کلتور ده کوشش کوي چې دلته ولمانځي. ډېر ښه ډېر ښه. ښه څومره وخت کېږي دلته تاسو چې په اتریش کې فرالبرګ ولایت کې اوسېږئ؟ تقریبا د ما 2 کاله کېږي چې دلته اوسېږو. ښه ډېر ښه ډېر ښه. نو څنګه دی دغه ځای، څنګه دی خلک یې څنګه دي دغه ځي او څه فکر کوي؟ ځکه چې کله افغاني کالي دلته وباندې دا خو داسې یو لرې سیمه ده، نو دوی دلته کله هم د افغاني کالي موږ داسې کلتور داسې نه چا ورته وړاندې کړی دی او نه دوی لیدلی دی. د دوی هغه ریکشن یا هغه څنګه دی دوی؟ والا نو دلته دا خلک هغه خلک پوهېږي په ټول اصولو باندې، کوم هغه نه لري، تعصب نه لري او بې تعصبه خلک دي. نسبت سړی ګوري موږ دا کوم کالي چې اغوندو دا اول اختر زموږ نه ده، دلته 4 اختره شه زموږ. ډېر ښه برخورد لري دا خلک موږ سره، داسې کوم خاص هغه نه لري. بېشکه بېشکه. هو واقعیت د اتریش او د فرالبرګ ډېر ښه خلک دي او که څه هم موږ تاسې افغانانو د افغانانو په نوم ځینې خلکو موږ تاسې تصویر ډېر غلط وړاندې کړی دی، خو موږ تاسو باید کوشش وکړو چې د موږ تاسې تصویر دغو خلکو ته صحیح وړاندې کړو. نو ښه څه به وایې ملګرو ته د یوټیوب چې تاسې ویډیو ګوري، څه یو پیغام به ولرئ ورته؟ ډېره مننه تاسو د دې کوم چینل کې چې هغه پروګرام مخکې وړئ. مننه. کوشش وکوئ چې دغه کوم کلتور د افغانانو ده دا په صحیح اړخ خلکو ته وپېژنئ. کوم کلتور چې زموږ په رښتیا هغه کلتور ده او هغه کوم غلطې کړنې چې دا ځینې افغانان کوي دغه باید خلکو ته وړاندې نیسي، هغه ښه کړنې باید خلکو ته وړاندې سي. او زموږ کلتور ښایسته کلتور ده. که چېرته دا خلک پوه سي چې موږ دغه شانته کلتور لرو، دا خلک هم ډېر کوشش کوي چې موږ سره کته پورته شي، په دغه کلتور نه یو څه هغه واخلي جوړي. او په رښتیا زموږ کلتور بد کلتور نه ده، ډېر ښایسته کلتور ده. بېشکه بېشکه. څه هم موږ تاسې زیاتره که یوټیوب ته لاړ شو که نورو رسنیو ته لاړ شو نو موږ تاسې همدغو کالیو سره نو اصلي راځي او ټوپکونه رسي. نو خلک فکر کوي چې دغه جامه یا د ټوریستو دی یا داسې غلط خلکو دی، خو نه، موږ تاسې یو ښکلی کلتور لرو، باادبه کلتور لرو. ځکه چې موږ داسې یو کلتور لرو چې موږ کلتور دی وجې نه لکه جرګه ټوله نړۍ اوس جرګه د نورو خلکو خسته دی، خو بدبختانه د نږدې وخت کې موږ خلکو زیاتره د افغانانو په نمایندګي
داسې یو کارونه یې کړي دي چې موږ تاسې دغه جامه او د هغې هر څه نوم یې بد کړی دی. بیا هم ډېره مننه، ژوندی اوسئ، خوشحال اوسئ او ښه اختر ولرئ. خوشحال شو چې سره ومولیدل او نو بس ښه وخت ولرئ. قربانه ډېره مننه. هیله کوم. اولا بیا د تاسو عید مبارک میګ سلیدونکي چې دي دوستون چې دي یارون چې دي ورته د عید مبارک وي او بس موږ طرف نه د اوتریش ځوانونه اوتریش د فرالبر ځوانونه ته د غزوانونه ته یو مقصد لرو، یو هغه لرو دلته یو مسافري مخته وړو نر خپای هم د اړیو ته او بیا عید مبارک ورته مننه. ډېر ژوندی اوسئ، خوشحال اوسئ. بس الله دې وکړي چې بیا هم ښه اختر درنې تېر شي او ښه اختر ولرئ. نو څنګه د فرالبر څنګه دی، هوا یې څنګه دی؟ نن ورځ خو ډېره ښکلې دی، یو څه وخت بارانونه وو. بېشکه نن د اختر اوله ورځ ده نو موسم ډېر ښایسته موسم ده او خلمر و نن او ډېر خلک هم ماشاءالله راوتي وو، افغانان او خپل خپلوان راوتي وو او فامیلیان یې راوتي وو، ډېر فامیلیان یې ولیدې نو خوشحالۍ او ښه په خپل بېشکه. بس عبدالله جانه ښه اختر درته غواړم، خوشحال شو چې سره ومولیدل او ښه اختر ولرئ. مننه. سلامونه او نیکې هیلې دوستانو، د یو بل ملګري صاحب د اختر مبارکي وکړو. سلامونه، ستړی مه شئ. تاسو په خیر راغلاست. خیر اوسئ، مننه. کولی شئ موږ ته اول لومړی کې خپل ځان معرفي کړئ؟ نوم مې پردیس دی، د افغانستان د کونړ ولایت سره تعلق لرم. ډېر ښه. موږ مسافر نن د اختر اوله ورځ ده په اتریش کې سره راجم شوي وو دلته ډېر ښه. په بیګنس کې ډېر ښکلی. لمونځونه مو کړل، بیا د ملګرو سره دلته په چکر رالو. ډېر ښه. نو اوس د اختر یو پیغام ټولو هغو مسافرو ته چې په ملک داخل دي که د مونږ نه بهر دي ټولو ته د اختر د زړه د کومې مبارکي وایي. ډېر ښه، مننه. اختر دې تاسو ته هم مبارک وي. الله دې وکړي چې دغه اختر مو په خوشحالۍ تېر کړی او په خوشحالۍ دنې تېر شي. واقعیت اختر دی د مسافرۍ سخته وي خو بیا هم د وطن نه لرې، خو د اختر یو پرایز دی باید موږ تاسې دا ولمانځو. نو دلته ښه دی، شکر دی، ټول افغانان زیات دي، نو بیا هم موږ تاسې خپل هغه اختر ولمانځلو. ښه، څنګه دی دغسې خلک څنګه دي او د موږ تاسې مقصد دوی خو دغه اخترونه هم نه پېژني او موږ تاسې دغه رواج او د کلتور دا نه پېژني. څنګه دی د خلکو هغه ریکشن یې څنګه دی؟ والا دې خلک چې دي خوشحالېږي د هر ملک د خلکو کلتور ته رواج ته، لکه څنګه چې دوی خپل کلتور ته خوشحالېږي داسې د نور خلکو کلتور او رواج ته هم خوشحالېږي. بېشکه. نن زموږ د اختر وړومبۍ ورځ ده او دلته زموږ ټول افغانان راجم شوي دي او د اختر په مناسبت باندې ملګري دوستان بعضې وخت چې موږ د 2 ورځو 3 ورځو لپاره اختري بیا د یو بل کورونو ته ځو او بیا هغې نه بعد هلکان خپل کارونو ته ځي. بېشکه. ډېر خوشحال شوم او بیا هم ښه اختر ولرئ او خوشحال اختر ولرئ. نو بس خوشحال اوسئ. مننه. ډېره مننه. دوستانو رابو شو یو بل ملګري ته، هغه هم ډېر ځان ته ناست دی، نو وغوښتو چې څه یې او اختر یې څنګه دی؟ سلامونه. سلام علیکم. جوړې اختر دې تا ته هم مبارک شه. لمانځونه عبادتونه یې ټول قبول منظور شه. راغلی. ځه کښېنه. ښه، په لومړي کې کولی شي موږ ته خپل ځان معرفي کړې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خلیل خان حسني یم او تقریبا 2 کاله کېږي دلته فرالبرګ ته راغلي یو اتریش ته او اوسېږو په بریګینس کې. ښه، ډېر ښه، ډېر ښه. څنګه دی اختر دی، څنګه دی دلته مسافرۍ اختر دی؟ تا خو دا دریم اختر وي یا به د دویم وي؟ او دریم دی. ها، دریم دی. نو څنګه دی اختر دی دلته؟ والله چې شکر ده اختر ته تېرېږي، سهار وختي مو لمونځونه وکړل او په خیر ملګرو سره راغلو چکر ته د خواته او مسافرۍ اختر ده، بیا هم مجبور یو په خوشحالۍ سره یې تېر کړو که هر څنګه وي. بېشکه. ډېر خوشحال شو چې تاسو سره مو ولیدل او مسافرۍ اخترونه دي، باید موږ تاسو په خوشحالۍ تېر کړو. همداسې ده. نو بس بیا هم ډېره مننه چې موږ سره مو برخه واخیستله. هم چې خوشحاله شو. ښه اختر تاسو ته غواړو. مننه کوو. ښه دوستانو،
یو بل ملګري ته به راشو د سره به هم د اختر مبارکي وکړو. سلامونه. السلام علیکم. جوړ په خیر خیر. اختر دې مبارک شه. ستاسو دې مبارک وي. او لمانځونه عبادتونه دې ټول قبول منظور شه. انشاءالله ستاسو دې اختر مبارک شي ټولو دوستانو ملګرو او خوشحاله یو چې تاسو سره مخامخ شو. زموږ مسافر احوال هم واغستو راغلی. تاسو ډېره مننه تاسو نه هم چې موږ سره مو برخه واخیستله. څنګه یې د اخترونه څنګه دي تاسو ځکه چې څومره وخت دې کېږي دلته مسافرۍ کولی شي موږ ته ځوان ور معرفي کړې؟ او ولې نه په دواړو سترګو. نوم ادریس د ننګرهار ولایت څخه یم. تقریبا 2 کاله کېږي چې زه اتریش کې اوسېږم په بریګنز کې. او ډېر ښه د اختر خو زموږ مسافرو ډېر ښه تېرېږي ځکه چې ملګري او دوستان یو بل سره مخامخ کېږو راځو ګرځو چکرې وهو. نو 2 ورځې 3 ورځې ګرځو چکرې وهو نو خپل ملګرو څخه بیا هر سړی خپل کاروبار او خپل درسونو ته بېشکه. څنګه د اختر کې خوشحاله یې که نه دلته؟ او شکر الحمدلله. بیا هم که څه هم د مسافرۍ اخترونه دي بیا موږ تاسې باید وي خپل هغه فرایض په ځای کړو. اخترونه باید یې ولمانځو. نو څه پیغام لرئ هغو خلکو ته چې څوک په کورونو کې ویده وي او هغه اختر نه لمانځي او مسافرۍ کې وي؟ ولا خبره داسې ده چې موږ تاسو دا مسافرۍ اختر ده او باید ملګري ډېر پریشاني او ډېر کوشش ونه کړي. دا هر څه د الله په لاس کې ده ځکه چې دا زموږ دا موږ ته ښه خبره ده چې موږ مسافر خپل کورنیو څخه د لرې څخه مرسته کومکونه کوو. فرض مثال دلته راځو موږ په سخته باندې ژوند کوو نورو ته دغه کوو سهولت رسوو که نه. نو مسافر باید خفه نه شي پریشاني ونه کړي او ټول باید پوره وځي. همدا زموږ خوشحالي ده د مسلمانانو. باید ونډه واخلو یو بل سره ورشو خپل کورونو یو بل ملګرو ته او یو بل نه احوال واخلو او ښه وخت تېر کړو. باید ډېره مننه. ډېر ښکلی پیغام. نوم مې عرفان الله جان دی د تګاو څخه یم د کاپیسا ولایت. او څومره وخت کېږي چې دلته اوسېږې؟ زموږ تقریبا دغه 8م کال دی همدلته یو او شکر دی ښه په خوشحالۍ سره اختر لمانځو. ډېر ښه. څنګه دی اختر څنګه دی ځکه تا خو ډېر اخترونه شول دلته 8 کاله. دا اختر څنګه دی او نور اخترونه څنګه وو او څه پیغام لرئ د خلکو ته چې څوک اخترونه نه لمانځي په کورونو کې ویده کېږي؟ ولا زه به داسې ویم ورد الله جانه چې دا اختر زموږ داسې دی د مسلمانانو زموږ دا یو رسم او رواج نه ده. دا زموږ د ټولو مسلمانانو ټول یو خوشحالۍ د فرایض دي. نو باید دا په موږ هر مسلمان باندې فرض ده باید موږ دا ولمانځو. که هر څنګه یي که کار وي کار کې باید ورته رخصت مخکې نه مخکې واخلو. او بل د یورپ یو شرایط دی چې باید مخکې نه مخکې قوانین دي مخکې نه مخکې رخصت واخلي سړی یا هفته مخکې وایي کولی شي هر ځای نه هر قسمه جوب یې کولی شي رخصت پرې نه واخلي. ډېر ښه. بلکل واقعیت دی. نو نن ځکه چې سر په سر بارانونه وشول دلته نن دا هوا هم ډېره ښکلې دی. نو څه هوا نن څنګه دی او رالبرګ دی؟ نو ولا نن خو بهترینه هوا ده او بل پرون چې درته ووایم بل د راپاتو ورځ وه ډېره ښایسته بهترینه ورځ وه او نن د هغې نه هم ډېره بهترینه د اختر ورځ هسې روښانه ورځي او ډېره ښایسته وي. نو بل د بریګنس او فرالبرګ ماحول خو خپله تاسو ته ښه پته ده وارد الله جانه چې ډېر ښایسته ماحول ښایسته د سیند غاړه ښایسته ډېر زبردسته ماحول ده. د اختر ډېر خوند سړی اخلي. واقعیت څنګه ده څه به ته وایې د اختر دپاره کومه اختریزه ډالۍ او چې کنارې موږ کولی شي دوستانو ته ملګرو ته او لیدونکو ته وړاندې کړې؟ ولا وارد الله جانه داسې څه به درته ووایو د اختر په باره کې ناڅاپي خبره ده. ناڅاپي خبره ده. بس وایي زه به درته ووایم چې مسافر مه وزنه خاونده او د اختر په باره کې باید درته ووایم مشکل نشته خیر ده. وایي مسافر مه وزنې خاونده په ځان قدم کې به د کور ارمان کوي نه. او بس نور خو هم څه زده نه دي. مسافري دې ډېره وکړه وطن ته راشه ماشومان دې یادوي. واه 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 زبردست. ډېره ښکلې. نو ډېر خوشحال شو چې موږ سره دې په دې خپرونه کې برخه واخیسته. یو جان مننه. ډېره مننه. قربان ډېره زیاته مننه چې تاسو موږ ته دومره وخت راکړو. خیر اوسئ. یو جان مننه. خدای په امان.